ګورئ ولې کنځلې کې غټ سړی ولې کنځلې کې دروغ خلکو کې وایي او دې شرف دغه د تاسو حیثیت دا جمهوریت راوړی جوړا ویلو په ګلبابو باندې کښېنې کېږي نر نه روغږېږه سمې خبرې وکړه مهرباني وکړه سمې خبرې وکړه لږ نر نه روغږېږه مهرباني ته اوس غوږ ونیسه زه تا ته سمې خبرې وکړم ته خلکو کنځلې ولې کې یو چا پسې دروغ جوړول بې شرفي ده که نه ده غولم خواړه چې دروغ جوړول مخکې تور چې ما چېرته ویلي چې پاکستان بمبار نه ده کړی تا د ښځې طلاق کوي چې ما زه تا نه پوښتنه راځه چې کاڼی طلاق واچو درې کاڼي طلاق واچو پوښتنه درنه کوم راځه چې قسم سره وکړم ته بې شرفه دروغ دې ولې ویلې چیغې مه وهه خبرې بې غیرته په خپله امریکا نه ترازه کاناډا ته وسړی غټ غلی د جمهوریت دې خرڅ کړی بې غیرته تښتېدلی کاناډا ته لطفا دوستانو لطفا نظافت بې حیا خپله شرف خود ته یې بې غیرت بې حیا بې شرف ته یې مایک دې اوس وتړه ګورئ دلته موږ ډېر په احترام باندې غږېدلو قومندان صاحب روغلی ونی تر اوسه پورې مو ورته قرار صاحب ویلې خو چې راپورته سو په بې شرفه یې شروع وکړله که دغه ډول انسانان افغانستان کې جمهوریت راوړي په 100 کالو کې نه غواړم په 1000 کالو کې نه غواړم او دا خبره ښه په خلاصو غوږونو واورئ په دا ډول شخصیت وژنو باندې چې دا کوم ډول ته راځي قراره تا ته وایم که مې درپسې یو ځل دا ډول درته شروع کړ چې ته کوم ډول غلاګانې تا کړي دي ته څوک یې بیا به ډېر په عذاب کړم غوره خبره همدا ده چې په دې مسایلو کې ونه غږېږي که غږېږي احترام لږ زده کړه دومره ما په تا زما د جمهوریت نمایندګي په امریکا کې کوله تا زما د جمهوریت نمایندګي په نړۍ کې کوله همدغه ستا لهجه ده دغه ستا لهجه ده چې ته کنځلې وکړې خلکو ته مهرباني وکړه لږ منطق باندې وغږېږه که نه د دې خبرې درته ثبوت درته وړاندې ما خبرې ته پرېږده اوس خبرې ته م پرېږده یو دقیقه قرار ته ګورې تاسو ته یو دقیقه ځواک صاحب ما دې باندې ګوره قرار صاحب تاسو یو دقیقه نه کنځلې ونه کوي قرار صاحب کنځلې به نه کوي په احترام به غږېږي مهرباني اما شخص په یو بل به شخصیت ما خبره زه شخصي هغه شخصیت نه لري اټک څه معنا لري خبر ته غوږ ونیسه شخصیت ته لري زه درته وایم چې ولې نه لري جړه زویه ګلچاحت یې جړه یې لطفا دوستان قرار صاحب او ځواک صاحب ګورئ موږ دلته د امارات او جمهوریت دعوې نه لرو لطفا دوستانو خیر د لږ ونیسه غټ سرې خبره کنځا مه کوه درته هم کنځلې مه کوه خبرې ته مې پرېږده قرار صاحب لطفا لږ ماته وخت راکئ زه خبره کوم زه یوه لنډه خبره کوم نور زه یوه لنډه خبره کوم نر غوندې ولې نه غږېږي سمې روغې خبرې ولې ځواک صاحب قرار صاحب لطفا ماته خو ته د بې حیا زونه خبرې ته نه پرېږدې بې شرفه کنځلې مه کوه بې غیرت انسانه لطفا قرار صاحب خلک جمهوریت ګټي په 100 کالو کې جمهوریت لطفا مسترجان د لایف لټ کنټرول کې دوه خبرې لرم چې دوی باید واوري چغې مه وهه ځواک صاحب لطفا زه فقط یو شیبه خبرې کوم لطفا قرار صاحب یو شیبه یو دقیقه ماته وخت راکړئ یو شیبه فقط لږ وخت ورکړه چې دا څه وایي دا دې وغږېږي خبره خلاصه ده ورو به وغږېږي په خپل منځ کې دې وغږېږي لږ وخت ورکړه زه فقط لنډه خبره ورته کوم په ما پسې دروغ ویلي دي چې ما په ویډیو کې ویلي چې پاکستان بمبار نه ده کړی په دغه دروغ باندې 20 ورځې د خلکو باندې زما میندې خویندې ښکنځلې دي دا بې شرفه نه ده څه شی ده قرار صاحب یو شیبه چې ماته وخت راکړئ هدیه خورکې یو دی هدیه خورکې ډېر وبخئ زه تاسو ښاغلی قرار یوه پوښتنه درنه کوم ما خبره نه ده خلاصه کړې مهرباني
غول خوري چې په خبره کې رالوېږي. ګوره چغې وهي چټیات خیر دی یو شی به چې ما ته وخت راکړئ خیر زه غوسه یم، زه په ځکه غوسه یم چې دروغ مو راپسې ویلي دي. یوه اونۍ مو په خلکو باندې زما مور و خور په دروغو ښکنځلي. زه تا ته وایم حسیر ځواکه واچوه دلته 3 کاڼي طلاق چې ما به دا خبره کړې. ګورئ دا په ښځو باندې معامله مه کوئ که نه د تاسو خبره مو وکړه معامله کوئ. ښاغلی قرار چغې به نه وهي اوس خبره ته غوږ ونیسه. باید تا دروغ ویلې ما نه دي ویلي خود به چغې وهم. ودرېږه دا ستا الفاظ نه دي چې ودې ویل چې کوردینات یې ورکړه پورته چې راځي په دغسې کې بمبار کوردینات یې ورکړي کوردینات بمبار ته ورکوي. او دا ښه یو څه چغې مه وهئ. خیر ده لږ ارام یو غړپ اوبه وڅښئ. بې حیا انسانه ارام خیر ده لږ اوبه وڅښئ چغې مه وهئ ارام. د غټ خر خورئ خو دا دوه قطه ژبه دې وخوره بې حیا انسانه. خیر ده لږ زره په طبیعت باندې خیر ده لږ غوږ ګوره دا خبره د تاسو د خولې خبره نه وي. ګوره دا ستاسو د خولې خبره نه دي چې پاکستان بمبار نه ده کړی. هغه دې غول خو لږ دروغ دي ویلي بې شرف. چغې مه ګوره ته بیا کنځلو ته لاړې. زه درته کنځلې نه کوم. د تاسو غوندې مې خدای زرو کالو کې هم شخصیت نه کوي. دغه د شخصیت ده. دا څه وایي دا که ده درواغ ویلي وي دی به یې اوس ثبوت کړي. آفرین تا ویل دلته دوه ګمانه وجود لري چې لاندې ورته کوردینات ورولېږل چې دلته کوردینات دځې کې کوردینات یې ورته ورکړل چې تاسو دغه ځای کې څه شی وکئ بمبارد وکئ. یو دا خبرې دي. دا خبره داسې ما سره ویډیو پراته ده. ویډیو مې په بل موټر کې ځان ته په ویډیو پلی کول. ما خپله خبرې کړې ده تا سره ویډیو پراته ده. هغه د موږ سره ټول ارشیف پروت ده. دروغ وایې بې شرف. ته ولې داسې لکه ماشومانو غوندې غږېږې. غوږ ماشومانو غوندې نه غږېږم. بې شرفه خلکو باندې موږ میندې خویندې ښکنځلې دي. بې ناموسه زویه کنځا مه کوه. زه درته بې ناموسه نه وایم. زه درته کنځلې بې حیا په خپله یاره لږ زره ته خدای که لږ زره نرتو. ښه زه دلته یو سوال لرم. یو دقیقه ماته وخت راکړئ. قرار صاحب نه زه دلته یو پوښتنه کوم. هر څه شخصي عقدې هر څه به څنګ ته کېدو. یو څه عقدې نه دي په یوه اجتماعي مسله کې په خلکو د مامور و خور ښکنځلې دي. ګوره زه څه درته وایم قرار صاحب یو دقیقه حوصله وکړئ لطفا. ګورئ زه تاسو دواړو ته احترام لرم ځکه ستاسو دواړو سیاسي پوهه له ما نه ډېره لوړه ده او ستاسو په مقابل کې زه ځان یو ښځلی هم نه ګڼم. اما څه چې ما لیدلی دي قرار صاحب زما په سر الله شاهد دی. زه هماغه وایم زه یې فقط د یو استاد یوې وړې خورکۍ په صفت غواړم چې نن دلته زه پوه شم چې که دا خبرې تاسو نه کړي نو په هغه موضوع باندې زه م غږېدلی یم. ګوره زه دوه مخې نه یم نو بیا زما دا بخښنه غواړم وکنه خو چې زه بیا له تا بخښنه غواړم ځکه بیا ما خو ستا په حق کې تېری کړی ده. ما تېری کړی یو دقه زما خبرې ته غوږ ونیسه قرار صاحب. زما خبرې ته غوږ ونیسئ نو بیا زه هم باید له تا نه